د محرم د میاشتې روژه نیوه. محرم میاشت ما ویلې ده د عاشورا نه. حدیث کې دا راځي رسول صلی الله علیه وسلم وایي افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. په صحیح مسلم کې دا حدیث دی. غوره روژې د رمضان د میاشتې نه بعد هغه روژې دي کومې چې د محرم په میاشت کې نیول کېږي. د دې نه دا خبره ثابته شوه چې روژه یوازې په دې میاشت کې دغه یوه نه ده. زموږ عام خلک خو دغې ته انتظار کوي او د هغې سره د نهمه نیسي، نو نهمه لسمه بس وي دغه دوه روژې دي. نه، په دې میاشت کې عام ورځو کې هم روژې نیسي بغیر د عاشورا او تاسوعا نه. روژې به نیسي، څومره روژې چې ډېرې نیوی شي ونیسي، ځکه چې دا غوره روژه ده د رمضان د میاشت نه بعد. بیا که د حدیث کې تاسو خیال کړی رسول صلی الله علیه وسلم شهر الله المحرم، د الله میاشت محرم. اضافت د دې میاشت چاته کړی دی؟ الله سبحانه وتعالی ته دلیل دی چې دا میاشت ډېره عزتمنه میاشت ده، ځکه چې دې نسبت الله ته وکړو. میاشت خو ټولې د الله میاشت دی، خو د دې نسبت یې وکړو شهر الله. لکه موږ چې وایو بیت الله د الله کور، ناقة الله هغه اوښه د الله اوښه. د الله اوښه ورته به دې وایي چې دا یو خاص اوښه وه کوم چې الله د صالح علیه السلام قوم له ورکړې وه. نو د هغې یو خاص عزت دی چې هغې ته ناقة الله وایي. قرآن کې ویلی شوي چې ناقة الله وسقیاه، داشان کعبة الله بیت الله، نو دې ته وایي شهر الله د الله میاشت. دلیل دی په دې باندې چې دا میاشت عزتمنه میاشت. په صحیحانو کې دا حدیث ته په نورو کتابونو کې مشته عبدالله بن عباس رضی الله عنهما وی چې قدم النبي صلی الله علیه وسلم المدینه، رسول صلی الله مدینې ته راغی کله چې هجرت وکړو. فرأى اليهود تصوم يوم عاشورا، نو ویل چې یهودو به دا روژه نیوه. فقال ما هذا، رسول صلی الله علیه وسلم وی هذا يوم صالح، دا ډېره نیکه ورځ ده، ډېره پاکه ورځ ده. هذا يوم نجى الله بني اسرائيل من عدوهم، په دې ورځ باندې الله سبحانه وتعالی بني اسرائیل موسی علیه السلام د خپل دشمن نه بچ کړو. فصامه موسی شکرا لله، نو موسی علیه السلام دا روژه نیولې وه د دې لپاره چې الله سبحانه وتعالی شکر ادا کړي. جاهلیت په وخت کې هم د دې ورځې تعظیم کېدو. کعبې ته به غلاف بدلو، په دې ورځ باندې به کعبې ته غلاف بدلېدو او هغوی به دا روژه نیوه. رسول صلی الله علیه وسلم دا روژه نیوه په مکه کې. دا روژه به رسول په مکه کې ونیوه او د مکې مشرکینو هم دا روژه نیوه. دا څه دي چې ورکه ورځ نه ده، بلکې یهودو ته، نصاراو ته او دې خلکو ته هم د دې ورځې هغه تاریخ چې دغه معلوم دی. رسول صلی الله علیه وسلم ورته ویل فنحن احق بموسی منکم، نو بیا خو موږ ډېر حقدار یو. موسی علیه السلام ته خو موږ تاسو نه زیات نږدې یو او د موسی علیه السلام حق په موږ باندې بیا ډېر زیات دی. په تاسو یې دومره حق نه څومره چې په موږ دی. ولې؟ ځکه چې اصلي تابعدار د موسی علیه السلام هغه موږ یو. موسی علیه السلام چې کومې خبرې کړي په هغې باندې زموږ ایمان دی او په هغې باندې زموږ عمل دی. او هر چې یهود دي نو هغوی هغه خبرې بدلې کړي دي کوم چې ورته موسی علیه السلام کړې وي. ونحن نصومه تعظیما له فصامه وامر بصیامه. رسول صلی الله علیه وسلم موږ یې ونیسو. نو رسول صلی الله علیه وسلم به دا روژه نیوه او بیا مسلمانانو ته وایي تاسو به دا روژه نیسئ. نو بیا دا فایده د ساتي ما بیان کړې د روژې په مسایلو کې، رمضان د میاشتې مسایل چې ما بیانول چې دا روژه چې ده په یو څو مراحلو تېره شوې ده. اولنۍ مرحله د عاشورا دا روژه په اوله کې فرض وه. رسول صلی الله علیه وسلم چې امر وکړو مسلمانانو ته چې دا روژه به نیسي نو دا فرض وه. تر دې چې صحابه کرامو په ماشومانانو باندې هم دا روژه نیوه. بیا چې کله د رمضان د میاشتې د روژې فرض شوې نو دا روژه مستحب پاتې شوه. یعنې دې نیوه غوره دي، که څوک یې ونه نیسي نو ګناهګارېږي نه، خو د یو غټ خیر نه محرومه شو چې انشاءالله د هغې تفصیل مخې ته را روان دی. د هجرت چې رسول صلی الله علیه وسلم وکړو نو په دغه وخت کې دا روژه څه وه؟ فرض وه، واجب وه، لازم به یې نیسي هر مسلمان. بیا د هغې نه بعد هغه فرضیت یې منسوخ شو، مستحب پاتې شوه. څوک یې ونیسي او له به الله غټ اجر ورکړي چې انشاءالله هغه په روانو خبرو کې بیان. امام احمد بن حنبل رحمه الله دغه حدیث راوړی دی کوم چې ما بیان کړو چې عبدالله بن عباس وایي رسول صلی الله علیه وسلم مدینې ته راغی الی آخرې.
امام احمد بن حنبل چې کوم روایت راوړی دی باقي کو سره دا الفاظ دي وهو اليوم الذي استوت فيه السفينة على الجودي فصامه نوح شكرا او دا ورځ ده چې نوح عليه السلام کشتۍ په جودي غر باندې ولاړه نوح عليه السلام دا روزه نیولې او الله سبحانه وتعالى شکر یې ادا کړ چې د عاشورا دا روزه چې ده کوم چې رسول صلی الله علیه وسلم بنیوا او په اوله کې لازم و به مستحب پاتې شو د دې فضیلت دی فضیلت په صحیح مسلم کې راغلی رسول صلی الله علیه وسلم صيام یوم عاشورا د عاشورا روزه نیول انی احتسب علی الله ان يكفر السنه التي قبلها زما د الله د امید دی چې په دې سره الله د تیر شوي کال ګناهونه بخي 40 غنټې ورځ ده او باغی کې د ورځ او شپه 40 غنټې شو په دې کې بیا ورځ جدا تقریبا 12 غنټې وایي په 12 غنټو کې الله سبحانه تعالی ته د یو کال ګناهونه بخي څومره اجر دی او هغه انسان به څومره محروم انسان او څومره بدبخت انسان دی چې د 12 غنټو کې هغه په الله باندې د یو کال ګناهونه